نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. د پکتیا له قدرمنو ځوانانو مشرانو د پکتیا د اطلاع د کلتور د رئیس صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه. راغلو علماو، سپین ږیرو، ځوانانو، مشرانو، قدرمن مجاهد صاحب ته تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ او تاسې په خپل وطن کې په آزاده فضا کې د خپل وطن د سوکالۍ، سمسورتیا، خپلواکۍ خبرې، شعرونه، وخت او ورځ نمانځو. په کابل کې به ما له نیکه مرغه ووایم که له بده مرغه پانتون کې موږ نیکټایي اچوو، دریشي کوو. کابل کې به ما ته ویلې وای نیکټایي داره طالب دی. ما به نه منله چې نیکټایي کې به هم طالب وي. اوس یې هلته ځوانان ګورم د هغوی خبره صحیح راته ښکاري. په نیکټایي کې هم طالبان ولاړ دي. له دې لوی بدلون او له دې لوی پرمختګ که نړۍ ورته ګوري نور څه ده. په دې وروستیو کې مجاهد صاحب یاداوه وایي په دې نامه باندې څوک موجود نه دي خو یو څوک خبرې کوي. ذبیح الله مجاهد صاحب په غونډه کې ناست په خپل وطن کې ده. هغه چا چې دا خبره کوله هغه له وطن ورک دی. له دې غټ بدلون چیرې ابن خلدون د دولتونو د ملتونو د ماتېدو دوه ډېر ستر دلایل هغه وړاندې کوي. نن چې د امارت اسلامي تر نامه لاندې نوی نظام رامنځته کېږي، کابینه اعلانېږي، دغه دوه ننګونې د ابن خلدون مخې ته ولاړې دي. تېر حکومت دغه دوه د ابن خلدون دغه دوه خبرې، دغه دوه ننګونې د دولتونو د ملتونو په وړاندې په نظر کې ونه نیولې. ټوله نړۍ تر څنګ ولاړه وه. ډېره ستره ټکنالوژي یې تر مخ وه. دا تلیفون، دا توپکې، دا دریشۍ، حتی دغه میدان لوبغاړی چې موږ لرو دا ټول یې هم جوړ کړل موږ ته او هم یې راوړل. خو دغه دوه د ابن خلدون خبرې ورسره نه وي. هغوی مات شو. هغوی له وطنه تېښته وکړه. هغوی هر څه پرېښودل. جوړ وزارتونه، جوړې قومندانۍ، پلي اردوګانې له وسلو انبار ډکې هغه یې پرېښودل. که امارت اسلامي دغه دوو ننګونو، دغه دوو مهمو ارزښتونو ته چې ابن خلدون د خپل تاریخ د مقدمې په نامه باندې د خپل کتاب ټول نچوړ هم دغه وړاندې کوي، که دې ته پام ونه کړي ماته نه ښکاري چې بیا د تاریخ تکرار نه شي په افغانستان. یوه تر ټولو مهمه خبره، یو تر ټولو مهم باس ابن خلدون د ملتونو او دولتونو د ماتېدو په وړاندې حتمي ګڼي هغه د عدالت نشتون. کله چې وایي دولتونه ټولنیز عدالت رامنځته نه کړي، په ټولنه کې برابري رامنځته نه کړي، د ټولنې وګړي یو د بل سره یو ځای خپل ځانونه په دولت کې، په ملت کې، په ولس کې، په هغه جغرافیه کې چې کوم اوسېږي ونه ویني، هغه دولت د ولس لخوا ماتېږي، ولس پسې راخېږي، ولس ورپسې راپورته کېږي. ټولنیز عدالت د حکومتونو وظیفه ده. ټولنیز عدالت خلک نشي راوستلی، ځکه د قدرت انحصار هغه د حکومت سره محکمه، څارنوال، قاضي، بندیخانه حکومت لري، دولت یې لري. نو که دولت حکومت په بندیخانه کې لنډغر، ترهګر، هغه خلک چې نظم خرابوي، هغه خلک چې په ټولنه کې فساد خپروي، هغه وانه چې ټولنه نه آبادېږي، وطن نه آبادېږي. اوس د امارت تر ټولو ستره ننګونه هغه د ټولنیز عدالت رامنځته کول دي. موږ ولیدل په دې 20 کلو کې چا چې تر ټولو زیات قتلونه کړي وو، چا چې تر ټولو زیاتې وژنې کړي وي، هغه د ستر جنرالۍ نه وروسته پکې مارشالز، هغه بې سواده و. ټولنیز عدالت موجود نه و.
موږ ولیدل په همدې ولایت کې په ګڼو نورو ولایتونو کې تر ټولو غټ غلس یو تر ټولو زیاتې زړې موټرې درلودلې تر ټولو زیات عسکر ورسره وو تر ټولو زیاتې مارکېټونه وو تر ټولو زیاتې شته وو ټولنیز عدالت یې رانوست هغه سړی هغه مشر هغه وزیر هغه والي هغه جنرال هغه ستر جنرال هغه مارشال هغه ټولو شپو سره وتښتېد دویم تر ټولو نه ستر ارزښت چې ابن خلدون یې وړاندې کوي د ملتونو د دولتونو د ماتېدو سبب ګرځي هغه د دولت او د ولس ترمنځ واټن ده فاصله ده که چېرته وزیر والي ولسوال په زرې موټر کې خپل ولس باندې تېرېږي په تورو شیشو موټر کې ترېنه پټ ګرځي د شګو دیوالونو د زرې کوټو کې د خپل ولسه پټي ولس ورته لاسرسی ونه لري ولس ورسره اړیکه ونه لري د هغه ملت څخه د هغه حکومت څخه ملت کرکه کوي ولس ترېنه تښتي د هغه حکومت په خلاف ولس نورو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د هغه حکومت دښمنانو ته ډوډۍ ورکوي د هغه دولت حکومت ړنګېدل حتمي دي موږ ولیدل چې درون الوتکې درلودلې د ځمکې او د هوا نه د ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو باندې سمبال وو مګر هم داسې د ولس سره یې واټن درلوده په زرې موټرو کې په زرې کوټو کې په زرې خونو کې له ولس څخه پټ ول دوی مات شو داسې مشاعره ده نو زه به هم کوشش وکړم چې یو څو بیتونه وړاندې کړم د دې په ځای باندې چې خپلو خبرو ته نور ادامه ورکړم وایي د خپلواکۍ سره اننګي مې خپل کړل اوس لاس په لاس په کلي ښار کې ګرځو رقیب ټیټ سترګی شرمنده راګوري موږ لکه زاڼه باز چنار کې ګرځو په موږ زندان ښکلی زنځیر ښایسته و خو دوی کابل وطن بدرنګ ښکارېده د غلامۍ میرمن ترې هر څه یوړل خو دوی دا کاله یې ښار بېننګ ښکارېده نظم ده وای ما هغه ټولې سیمې وکتلې چا چې ویل دلته ګلان نه کېږي چا به ویل چې په دې دښتو باندې یوه قطره هم د باران نه کېږي نن ترانې د خپلواکۍ وایمه نن مې چمن له بلبلانو ډک دی نن د خوشبو په څنګ کې ناست نن دا وطن له سرو ګلانو ډک دی دنیا له شرمه راکتلی نه شي د اغیار خپلې سترګې ټیټ سرونه زه پسې غږ وکړم چې واخله دا خپل ماتې پښې یوسه خپل مات لاسونه هغوی چې وتښتېدل ښه یې وکړل موږ پاتې کېږو ګران وطن جوړوو د خپلې مور پړونی پټ به ساتو موږ له دې دښتې شین چمن جوړوو همدا توپیر دی د غلام او آزاد غلام زنځیر ښکل کړي همدا توپیر دی د غلام او آزاد غلام زنځیر ښکل کړي برباد پاتې شي آزاد سلمات کړي په میدان سرونه په ټول تاریخ کې زنده‌باد پاتې شي ستا تعبیرونو کې بلا لنګېده زما ستا تعبیرونو کې بلا لنګېده ما ته رڼا تیاره کې پړک وخندل زموږ جذبو ته لور په لورې یاره د ازادۍ ناوې په شړک